يهود ډېر زیات مخالفینو او ډېر انتهایی بدترین الزامات په باندې لګولي دي. نو چې څومره الله خبره کړې ده بس دینه چې کومه خبره معلومیږي هم دومره ډېره ده. نو دینه چې کومه خبره معلومیږي یا کومه ته چې مفسرینو ترجیح ورکړي ده هغه دادا چې کله توارت بالحجاب پټش ولا مرسترګه پتیارو کې یعنی ماقام شو او د اسونو د تیاری چونکی سليمان عليه السلام بهترین مجاهد او څنګه چې سبب کې څه کې تاسو اوریدلې دي او دا د مجاهدینو د رخصتي وخت او اسونه را ورستل شي او هغه لپاره باقاعده تیاری وو پاغه تیاری د وجنا مازدګر مستلاړو چې وې قتل نوسترګه پریوتی و او بیا ویل چې دا واجب کارو شمانه چې دا غسی کارو شو او هو به هم د غرنګي کار د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق په موقع کې چې خندق کله کندو نو مازدګر مستله و دا غینا او بیا رسول الله کې تاسو خپل واره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د دې کورونه د اورونو نډکی موږ نه مازدګر مونږ بوتلو نه دا کیږي داسې او هغه اهمیت او ترجیح هم د غرنګي دا او حالات هم د غرنګي او دا ټول په دې خبره باندې دلیل هم دی چې دا انسانان او بل طرف ته دا ګناه هم نه و ځکه چې د سليمان عليه السلام د اسونه خود ځان د پاره د زمونږ دي د صدرانو په شان ځان د پاره خو نو ساتلی چې کنه خپل په منډه کولې او لوبې په وهلې نه غو د فوق د مجاهدین اسونه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې باره کې احادیث دي چې څوک د اسپې د غوګونو په منځ کې چې کوم هوا راځي دا به تر قیامت پورې برکت نه کوي قیامت پورې به بده کې برکت وي او نن سبا دا ثابت ده څومره لوی ساينس او ټکنالوژي ترقی کړې ده اصلي دي وغیرہ وغیرہ دي هغه باوجود اسونو چې کوم اهمیت په جهاد کې هغه اوس پورې اهمیت کم شوی نه او الله تعالی بده کې خود د خیر او برکت نو هم د غنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا کړې ده خپل اصل سره مینا کوله قصوانو می وداغي مینه ور سره کوله او خاص کر د مجاهدینو هغه سامان سره تورو سره او د هدا پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رزق چې کم دي دا د توري د لاندې ده او بیا الله تعالی ته حکم کوي چې دا ما پټاوه خادمه ګرځي خامخا تاسو خپل ځان سره اسلحه او څه شینو ګرځوي دغه چې مجاهدینو او دا خدای داسې د زمونږ په شان دي خلک نه و د مسلمانانو خاص کر د پیغمبران د ټول شنو باندې پویدل نو بس هغه طرف ته اشاره ده همدومره الله کړی ده همدومره تم ور باندې ځان پویګا اوس کا بیا دین علاوه بل خبر یې پکې ممکن دی چې وي پکې نو که الله د هغه پرده اچول غواړي په سليمان عليه السلام باندې مونږ ولې هغه پس بیا نور وروتړو مونږ ولې هغه پس بعد دروغ او د ځان وروتړو پسې الله تعالی خو د سليمان عليه السلام د زړه هغه کیفیت نه هم خبر دی هغه باندې خدا خبره تیر شو هغه د الله پیغمبر او هغه الله تعالی رسول دی خو مونږ باندې به تور ازمایش دا خبره ده او مونږ د یو پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړو او موږ ګستاخی مونږ د پاره د عذاب باعث وګرځي دا وړه مونږ د پاره بدقسمتي بوي بیا دا یو کیسه وا اوس بل کیسه ولقد بدا کی سرا فتننا مونږ ازمایش کړو سليمان عليه السلام باندې والقینا مونږه چولې والا کرسیه د پتخ باندې جسدن یو جسد نیمګړې ثم بیا انا رجوع لد سليمان عليه السلام په کرسی کې یو هغه پیدایش چې هغه ماشوم پیدا شوی او هغه نیم پیدا شوی عجیب الخلقت هغه چولې شوی دینه زیاته خبره خودلته نشته خود دې لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث موجود دی دا نور د لپاره نو کنور د لپاره وې نو مفسرین هغه نقل کړي وې موږ هم تاسو کړي وې نو هغه حدیث تاسو وسوري به دا خبره په دې باندې واضح کیږي او دا کافی هم ده د پوهې لپاره او دا ان دا ګوره کنه الله تعالی فورا په دې دواړو کې چاته چې الله تعالی تدبر ور کړی وي عقل ور کړی وي الله تعالی دې موږ تاسو ترا کی چې موږ په دې امداد سوچو یو خبر الله موږ ته ظاهري نو د پیغمبر اسلام سره ظاهر کړ یو خبر الله نه ظاهري نو الله نه ظاهر کړی او یا به ظاهري موږ په نه پوي شاید یو وخت دا سراشي چې همدا غوایتونو باندې خلک بیا پوي شي هغه خبره دا بخاری شریف کې دی حدیث سليمان عليه السلام قسم خوړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نن شپه بزه اټول به بیان سره کورواله وکوما او د او یا لسکم سلبي بیان چې هغه وخت پابندی نه ود بیانو او الله تعالی طاقت ور کړو چې دومره لوی طاقت ور کړو د هوا ورته تابع کړی و پیریان تابع کړی نو الله بدا طاقت مو ور کړو نو 70 یا 90 بیان او دا په دې وخت کې د ارمان راغله او چې دلته د مجاهدین استي اسونه دي مجاهدین دي جهاد ته استي نو دزله کې دا خواهش راغله او چې کاش زمام داسې زمن وې او ما دا ټول جهاد استولې وې او دا د یو نیک سړی بهترین خواهش ده همغه دا ټول دا خواهش ده چې ما زمن وې نیکان وې مجاهدین وې د دین سپیان وې د الله قرآن کریم یون کې وې نو دا ډېره زیاته خبره ده نو دی وجنه د اولې چې
ونن شپې دا ټولو بیبيانو سره کورواله کوما او د هر کوروالی په نتیجه کې و ما تعالی تعالی یو بچی راکی او دا به د الله تعالی په جهاد تاسو د الله تعالی په لار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي خود د دې سره ان شاء الله او نو ویل چې کړه الله خو خی دغه چې ته په خپل مرزي خو بچی نشي پیدا کولای کته تعالی تعالی هر څومره طاقت درکړي دی خو ته خراب خو نه الله تعالی هوا مسخره کړی دا و غیره و غیره هر څه ونن سبا کوم خلکو چې دی پیغمبرانو نو زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو بل شی جوړ کړی دی دا غي د پاره واضح دلیل دی او دا بیان کړی الله تعالی د پاره د هر زمانه د پاره دلیل وي نو الله تعالی د 70 یا د 90 بیبيانو نه د روغ بچي په مقابله کې 21 بچي هغه هم نیم بچي پیدا شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچېر هغه ان شاء الله ویلی وي نو الله تعالی بند کرنګي کړی الله تعالی بند کرنګي کړی وي قال اولی سليمان علیہ السلام رب اعظم ربا اغفر لي بخنو کماتا وهب لي اورا کماتا ملکا بادشاہی لا ينبغي لاحد چې نوی حاصل شي اچاته من بعد زمانه ورستو دا سی بادشاہی را کی چاغه نه بعد هغه سی بادشاہی بیا بل چاته ورنه کی چنانچه ور او هغه سی بادشاہی بیا بل چا سره نشته انك بشک انت انت الوهاب بشک انت دیر ور کون کئ فسخرنا بس مونږه تابع کړل له د لپاره الريح هوا تجري چروان بوا بامره په حکم د رخاء ان په نرمۍ سره ځکه چې هوا چې سخت شوغه په خپل مصیبت ته نه نرمۍ سره ورو حيث اصاب چرته بچي اغت للغختل سليمان عليه السلام والشياطين او شیطانان کل بناء طول تعمیر کون کی جوړون کی مستریان وغواس او غپا وغون کی په دریاب کې دغه چرته نبی ورته هیری جواهرات وغیرہ دا شنو راوړل او د نور مستیانو ته کوم د طریقې باندې جوړ پویدل په دې باندې واخرین او ذن نور مقرنین چې تړلی بو فل اسفات پسندیرونو کې حاذاتا انا د زمونږ ورکړه دا فمنن بس یعنی د زمونږ ورکړه دا چې چاته ته ورکې چې چا باندې ته احسان کوي او امسک ان د موږ سليمان عليه السلام ته وایو چې ما ته دا درکل او ستا مرزیدا چې چاته ته ورکې او که چا باندې احسان کوي ورکولو او امسک او یا کزان سره دی بغیر حساب تاسو سره بده دي خبره حساب کتاب نه ها زداد عطاؤنا زمونږ بخشش زمونږ ورکول فمنن بستک ور کوي او امسک یا کتن ور کوي ځان سره ساتي بغیر حسابا وان له بشکد د پار عندنا موږ سره لزلفانش دیواله ده وحسن ما بډیر خسته زید ورتلو ده واذكر آیات کا عبدنا بنده زمونږ ایوب چې ایوب علی السلام از هر کله نادا چې आवाज وکړ ربو خپل رب ته انی چې بشکز مسنی رسیدل د ماته الشیطان شیطان بنصبن په تکلیف سره وعذاب او په عذاب سره نو الله ورته وسل خی اور کوز اوها برجل کا په خپل خپې باندې ها زدغه مغتسلن چې دا وبدي بارد یخی وشراب او د سکلو د پاره هم بعض خلکو معنا کړی دا چې دا بارد یا بیل چې نوا د سکلو د پاره او یا بیل چې نوا د لمبلو د پاره خبر العام معنا دا کړی دا چې دا سخپه وه په اسمه کې د دې په نتیجه کې به یو شنه روانه شي هغه نه اومس کا او هغه باندې لامبا نو ستاسو بیماری او ستاسو تکلیف والا ختم کی وهبنا همغه ورکل له دتا اهله د کور ولا ومثلهم او د په شانت نور هم ما هم د دوی سره دغه چې د اټول پر خو دیو او یوازې د او یو بي بي سره پاتې و نور د نفرت کو چې د بیماری به مونږ ته ولګي و د بیماری لګي دن کې دا اچوت ته وغیرہ وغیرہ نو الله فرمایي چې ما چې څومره خلق دنه تلیو هغه مې ورته په دوه چند کړل رحمتا منا رحمت د خپل طرفنا و ذکر او نصيحت لاول الالباب د عقل خوندانو د پاره واخذ او نساء بيدک بخل لاس کې دوغثن یو موټه ډکی یعنی جارو ته ویل کیږي ځکه چې هغه یو موټه ډکی د څنګه لاس کې نیسو فدر بیاس اوها بیا به بده سرا ولا تحنث او قسم ما توا بیا دا په روایت کې راغلي دي چې دوی واره بیبي چې د خدمت ته براتلا او هغه لګل شي وا او د قسم وکړو چې د راشي سل کوړي به وهمه قسم یې وکړ نو چې کله دې جوړ شو د قسم کړل او الله تعالی فرمایي چې خیر د قسم ما توا د په ځای باندې ته داس یو جربه درا یا جارو والا چې باغې کې سل ډکی وي او باغې باندې یو گزار اوه نو بس استا قسم والا تعالی پوره کی
ان وجدناه مونږ مندل او اغا صابرا صبر کوونکې نعم العبد بهترین بنده او انه بشک اغا اواب رجوع کوونکې او راتلونکې واپس واذكر یاد کا عبادنا بندگان زمونږ ابراهیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام ولل ایدی چې هغه